نو څنګه کولی شو پر خپل جیمیل اکاونټ باندې خپل تصویر ولګوو. که غواړئ چې په خپل جیمیل اکاونټ باندې خپل تصویر ولګوئ، د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې سیټینګ برخې ته. سیټینګ به دوستانو تاسو را خلاص کړئ. دلته تاسو لاندې کتلی شئ ګوګل، په دغه ګوګل باندې به تاسو کلیک واخلئ. ګوګل کلیک اخیستل وروسته به دوستانو تاسو یوه شېبه ورته انتظار وباسئ. بیا به دوستانو تاسو راشئ منیج یور ګوګل اکاونټ، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. را به شئ پاس خپل دغه کوم جیمیل کوم نشان چې ونه د تصویر دغه باندې به کلیک او سیټ پروفایل به ووهئ. سیټ پروفایل ووهلو وروسته دوستانو تاسو راشئ دلته به کلیک واخلئ په ټاک فوټو باندې. له دې ځای څخه تاسو په لاندې دوستانو راشئ دغه لاندې برخه کې چوز فوټو باندې به کلیک کوئ. پاس کمرې نمبر ته راخیستلی شئ، بیا به راشئ ګیلري. دوستانو په دغه ځای کې تاسو تصویر ورته برابر کړئ او لاندې د ایکسپټ بټن باندې کلیک واخلئ او یوه شېبه انتظار ورته وباسئ تر څو دغه لوډینګ پای ته ورسیږي. ستاسو په جیمیل اکاونټ باندې به دغه تصویر چې کوم دی دغه ولګیږي، یعنې تاسو جیمیل باندې به دغه تصویر سیو شي. زه یو څه ویډیوز کې کوم ځکه چې نیټ یو څه ضعیف دی تر څو دغه تصویر پرې ولګیږي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ چې زموږ پر آی ډی د جیمیل آی ډی باندې خپل تصویر ولګوو. دغه دوستانو ډېره اسانه طریقه وه. نو که ویډیو مو خوښ وي درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه به راځم د الله په امان.